چې کله دیم په پردي کور کې د پردو وګو نه ډاډه لګولي نو د دې بیل خوانې دلته انور علي په خول شروع کړي زه ته په سر ولاړو ما ورته لیر ما خو درته ډېر غټ انتظار وکړو څنګه چل دی دا ډاډه دې تیاریږي که نه هغه ماته ویل په دې کې لا وخت شته دی لږ ساعت صبر وکړه دلته کې چې کله وږي تیار شول نو بیا تاسو ته خیال کېږي نو تایر غونډ په شاپر کې واچول او زما سره یې څه وکړلو سلامونه ټولو یاران دوستان ته نن چې مې څنګه کار شروع کړی نو په دې کې راپسې اچانک د ملګرو اواز وکړو ویل ماشین بند کو دې خواته راشه ویل د هغه مخامخ د وږو پټۍ نه که نه ما ورته ویل بالکل اینم ویل لاړ شه د دې نه وږي رامات کو وروړه ما ورته ویل زه نه راماتوم ځکه دا پردی پټۍ ده هغوی ویل یاره موږ د مالک نه تپوس کړی ده خو ویل ته ورشه بس ما ورته ویل زه نه ورځم نو بس هغوی په خپله باندې وږي رامات کړي دلته کې په ما پسې انیس رالې ما ته ویل ته راشه دلته کې ویل موږ چې کم دی نو وږي رامات کړي دي چې له هغې ډاډه ولګو پاخې کړو ما ورته ویل بالکل صحیح ده بس ډایرکټ رالم او دلته کې مې چې زره خبرې شروع کړې نو ومې کتل چې ظهور ورته ولاړو هغه ویل راشه که نه سم شی م رامات کړی دی پنج یې م راسره واچول او ډېر زیات خوشحاله هم و تر دې چې دلته کې انور علي اور بلول شروع کړي وو دلته ورته د هغه تختې مختې ماتې کړې وږي په خوا کېښې وو یو څو شاپرې راغېستې وې هغه ویل چې په دې باندې زه اور بل کړم او ډاډه شروع کړم خو دلته کې ورته ظهور د خوشحالۍ نه ځان مړ کړی و ظهور ورته ګیر چاپېره تاوېدو ډېر زیات خوشحاله نو ما ورته ویل یاره ته څه کوې نو دې ځای کې طاهر رالې او هغه ماته ویل چې زه ورکه صبر وکړه زه ورته چل ښیم دړې مړې ورته ماتومه چې دوی پوه شي چې یاره ډاډه خلک څنګه لګوي نو بس دلته کې ورته کډه کنستلې وه سټه کې راغېستې او ډاډې لګولې شروع کړي ځکه چې دا لرګي ورته ودرول چې په دې کې وږي ودرېږي خو په ښکلې طریقې او مزېدار طریقې سره وږي پاخه شي دونه په خوندور طریقې سره دوی را شروعات کړي چې زما ورته د مخکې نه په خوله کې اوبه راغلې ما ورته یار تاسو لږ زر زر کوئ دا تاسو څنګه پخوئ ما چېرته په کور کې خو نه دي پخ کړي خو ستاسو نه به زه چلي زده کړمه دلته کې تقریبا 1500 وږي رامات کړي مالک نه م تپوس کړی اوس دا ونه وایي چې په غلام رامات کړي که څنګه دلته انور علي وږي دلته کې د امیر صاحب راغلی هغه ویل وږي څنګه دي بیخي کچا خو نه دي هغه ورته ویل بالکل دا توله دي یاره بس سپینې کوي لګول شروع کوي دلته کې اور بال ګوره خیر صاحب سیډون ته ورته وږي لګول شروع کړه مطلب ویې درول ورته بس زه ورته دې سیټ ته ولاړم ما ورته ویل زه بس تاسو انتظار کوم چې تاسو دا وږي کله پخوئ څنګه چل دی تر دې چې اور ښه ګرم شو ښه مزېدار تیز اور بل شو دلته کې ورسره سیډونو ته وږي ودرولو او انور علي په خپله پخول شروع کړل اور دی نه زیات تیز و ما ورته ویل یاره دا وږي به 15 منټه کې پاخه شي ما ته په جواب کې ویل دا دونه خوار وږي نه دي چې دونه زر زر د پاخه شي دا ټیم اخلي بس ما ورته ویل چې ټیم علي زه دلته کې د خوشام استاد خوا ته رالم هغه ټیلونو کټۍ شروع کړې وه نو ما ورته ویل دلته کې به زه ستا سره ګپ ولګوم هغوی خو لا وږي پخوي هغوی راته ویل صحیح د خوراک ته به تیار شي نو به دلته چې رالم ماشاءالله انګار جوړ کړی وږي پخول ته قابو شوي د خیر سره یو څو وږي پاتې وو چې ما ته ویل بس ستا انتظار ختمېدو واله دی بس ما ورته ویل یار دې کې اوس هم ډېر غټ ټیم د تاسو وایي چې 4-5 پاخه دي مکمل او دا نورو کې دا د کار شروع دی دلته ورته ګته وخل شروع کړي چې دا اور لږ تیزي ځکه چې ماشاءالله ډېر زیات خوندور او ډېر اعلی ښکارېدله پته نه لګي چې ذایقه به څنګه نو ویلاګز کې درته ویم که چېرته زموږ په ویلاګز باندې نه وي نو چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ دا ویډیو د سره لایک کړئ مخکې دوستانو سره شیر کړئ تر دې چې وږي د خیر سره تیارول شروع شول دلته کې ورته ظهور په خوله کې اوبه راغلې وې ډېر زیات خوشحاله هم و ما ته ویل چې نن به وږي خورو تر دې چې دلته کې یو څو وږي پاتې بس ما ته ویل تیار دي انیس خمار ځان راورسو هغه ما ته ویل څنګه چل دی وږي تیار شوي دي که نه ما ورته ویل لږ صبر وکړه د خیر سره بس تیارېدو واله دي دلته کې چې کله ما دوی نه تپوس وکړو نو هغوی ما ته ویل چې یاره زیات شي نو 4-5 منټه ټیم پکې لګي تر دې چې دلته کې زموږ وږي تیار شول طاهر چې کوم دی نو یو شاپر ته راواړول ما ته ویل صبر وکړه دا اوس بره وړو خورو بیا دلته کې د خیر سره غونډ د کچن ته راوړل کوم ځای کې خوشام استاد کار کو غونډې په شاپر باندې لاندې په فرش باندې کېښودل او موږ ته ویل ځان له وږي ته چوتاوئ دلته کې د خیر سره وږي خوراک هم شروع کړو چې ډېر ښکلي او ډېر مزېدار ډېر زیات خوندور ښکارېدل بس ما ته چک و لکه د ماشومانو مې په یو سا باندې شروع وکړل مل زر زر چې وخورم یاره ځکه چې ډېر زیات خوندور او ډېر زیات ښکلی و د نورو کسانو خو هم ته دلته کې وږي چوت کړه خوشام استاد له سپینول کړل ما ورته ویل یاره سپینول پرېږدوه خوراک کوه بس تر دې چې دلته کې ټولو خوراک شروع کړو موږ ته ویل چې یاره واقعي ده دا خو ډېر زیات مزېدار او ډېر زیات خوندور دی ماشاءالله ظهور پکې یو په لاس کې نیولو بل باندې خوراک شروع کړی و نو بس یاره که تاسو زموږ په دې چینل باندې لوي دا ویلاګز هم خوښ شوی نو د داسې ویلاګزو لپاره زموږ دا چینل لازمي سبسکرایب کړئ دلته کې چې کله وږي ختم شول ټولو خوراک یو څو وږي پکې پاتې و ظهور ته موږ ویل دا وخوره نو ملاویږو به انشاءالله پر روان ویلاګز کې تھینک یو